بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو کتونکو د مایکروسافټ ورډ پروګرام پښتو زده کړې ته ښه راغلاست. په نن درس کې به موږ تاسې لومړی د مایکروسافټ ورډ پروګرام د خلاصولو طریقه ووایو، له هغه نه وروسته به یې ظاهري شکل تشریح کړو. له دې نه وروسته انشاءالله په راتلونکي درسونو کې به هره ورځ تقریبا 1:20 کې لا تر 15 پورې موږ تاسې تدریس کوو او دلته به عملي کار ورباندې کوو. راځو اول مایکروسافټ ورډ پروګرام ته. مایکروسافټ ورډ پروګرام که چیرې موږ تاسې غواړو چې راخلاص کړو یا استفاده ځینې وکړو یا ګټه ترې واخلو، نو لومړی مهمه دا ده چې موږ تاسې باید د مایکروسافټ افیس سافټویر انسټال کړو خپل کمپیوټر ته. دا چې مو کمپیوټر کې نصب کړئ او کمپیوټر ته مو انسټال کړئ، له هغه نه وروسته بیا همدغه ټول پروګرامونه د مایکروسافټ افیس پروګرامونه دي، هغه ټول دلته په آل پروګرام کې کولی شو موږ تاسې راخلاص کړو او د دې استفاده ځینې وکړو. که چیرې هلته نه وي بیا دلته په سرچ کې هم کولی شو موږ تاسې همدغه پروګرامونه ټول ولټوو. مایکروسافټ افیس چې ده، مایکروسافټ افیس ایم ایس افیس که چیرې تاسو نوم اورېدلی، ایم ایس یې مخفف دی، د مایکروسافټ ټول مکمل نوم دی. مایکروسافټ یوه امریکایي کمپنۍ ده چې همدغه پروګرامونه جوړوي. مایکروسافټ افیس یو بنډل یا یو کڅوړه ده چې دغه ټول پروګرامونه پکې شامل دي. له هغې جملې څخه مثال ورډ پروګرام، اکسل پروګرام، پاورپوینټ پروګرام، اکسس پروګرام او دغه ټول پروګرامونه، پوپلیشر پروګرام، دا ټول په مایکروسافټ افیس کې موجود دي او کې شامل دي. کوم وخت چې موږ تاسې د مایکروسافټ افیس سافټویر و کمپیوټر ته انسټال کړو، دغه ټول پروګرامونه په یو ځل باندې کولی شو په خپل کمپیوټر کې نصب کړو یا کې انسټال یې کړو او بیا یې په اسانۍ سره استفاده ځینې وکړو. نو لومړی راځو موږ تاسې که چیرې غواړو چې د مایکروسافټ د جملې څخه یو پروګرام څخه استفاده وکړو، نو موږ تاسې راځو د همغه پروګرامونو د خلاصولو طریقې وایو. لومړی طریقه یې دا ده که چیرې موږ تاسې دلته پر ډیسکټاپ صفحه باندې دغه ټول پروګرامونه، که چیرې ورډ پروګرام وي، اکسل پروګرام وي، پاورپوینټ پروګرام وي، پوپلیشر پروګرام وي، اکسس پروګرام وي، د دې ټولو پروګرامونو یو آیکن د دې موجود راسره وي په ډیسکټاپ صفحه باندې. پر همغه باندې ډبل کلیک کوو یا راسته کلیک ورباندې کوو، بیا دلته اوپن کلیک کوو. له دې جملې څخه هم کولی شو له دې لارې څخه موږ تاسې او که چیرې دلته نه وي بیا موږ تاسې کولی شو دلته په سټارټ مینو کې په سټارټ مینو باندې کلیک کوو. دلته چې موږ تاسې په سرچ کې د ورډ پروګرام نوم ورته مایکروسافټ ورډ پروګرام پیدا کړو او بیا پر همغه باندې کلیک وکړو، راخلاص یې کړو. دا یوه طریقه ده. رن کمانډ کې البته دغه ورته ولیکو، وین ورډ ورته ولیکو. له دې جملې څخه هم د دې په واسطه هم کولی شو موږ تاسې یو ورډ پروګرام چې خلاص کړو، استفاده ترې وکړو. خو دا مختلف قسمه د خلاصولو طریقې دي، له هرې لارې څخه کولی شو موږ تاسې ورډ پروګرام خلاص کړو، استفاده ځینې وکړو. لومړی چې موږ تاسې ورډ پروګرام خلاصوو، په همدې شکل باندې موږ تاسې دغه لومړۍ صفحه ښکاره کوي. په دې کې ځین شوې صفحې موجودې وي، البته اوس هغه دلیل نشته پکې کې. که چیرې غواړئ چې ډاونلوډ یې کړئ له انټرنیټ څخه، که چیرې له انټرنیټ سره آنلاین وي، کولی شئ له دې لارې څخه دغه یو نوم ورته ولیکئ په دې ادرس بار کې، هغه ټمپلیټ چې هغه ډیزاین شوې صفحه کولی شئ سرچ کړئ او بیا یې ډاونلوډ کړئ. که هغه نه وي دلته پر بلینک ډاکومنټ باندې کلیک کوو، موږ تاسې فورا و مایکروسافټ ورډ پروګرام ته کولی شو داخل شو. اوس راځو د مایکروسافټ ورډ پروګرام تعریف ته راځو، یا مثال د مایکروسافټ ورډ پروګرام د ظاهري شکل تشریح کولو لپاره باید څه کار وکړو. لومړی ټایټل بار یا عنوان بار د خلاص شوي پروګرام یا خلاص شوي فایل نوم راته ښکاره کوي. تر دې مهمه دا وه چې موږ تاسې باید د ورډ پروګرام تعریف ووایو. ورډ پروګرام خیر دلته به ورته ولیکو، هر صورت باندې له ښي طرف ته په پښتو ژبه باندې ولیکو د ورډ پروګرام تعریف. ورډ پروګرام
د مایکروسافټ افیس کورنۍ له جملې څخه ده چې د کتابت یا متن لیکلو لپاره استعمالیږي. دا یو تعریف په همدې شکل باندې موږ تاسې کولی شو دغه وورډ پروګرام تعریف کړو، یا مثال دا وورډ پروګرام یوازې د کتابت یا لیکنې لپاره کولی شو موږ تاسې استعمال کړو، استفاده ځینې وکړو. د مایکروسافټ افیس د کورنۍ له جملې څخه یو پروګرام دی، یعنې لومړنی پروګرام دی چې د متن یا د کتابت لپاره کولی شو موږ تاسې دا پروګرام استعمال کړو. اوس په دغه پروګرام کې د ظاهري شکل تشریح کولو لپاره باید موږ تاسې دا ځینې شیان ضرور دي چې باید وپېژنو. د دې جملې څخه اول ټایټل بار چې موږ تاسې ته لږ ښکاره کېږي ته عنوان بار ویل کېږي، د خلاص شوي پروګرام یا خلاص شوي فایل نوم راته ښکاره کوي. دوم شي طرف ته د ټایټل بار شي طرف ته کویک اکسس ټول بار موجود دی، یعنی په دې کې هغه آیکانونه یا البته وبخښئ هغه کمانډونه شامل دي چې ډېر ضرورت ورته پیښیږي. یعنی کویک اکسس ټول بار په دې کې ټول هغه ضرور کمانډونه ځای پر ځای شوي دي کوم چې ډېر ضرورت په دې پروګرام کې ورته پیښیږي. یعنې که چیرې غواړو چې موږ تاسې دغه دفعتاً پرینټ کړو یا یې ثبت کړو، دلته ګوره دا د سیو کمانډ فعاله ده، د انډو کمانډ فعاله ده، د ریډو کمانډ فعاله ده. او که چیرې غواړو چې دلته یو کمانډ کې اضافه کړو هغه ټیک ماروو، هغه اتومات دلته په کویک اکسس ټول بار کې اضافه کېږي. او که چیرې غواړو چې له منځه یوسو بیا غیر یې ټیک ماروو. یا مثال اوپن کمانډ د دلې فعاله کوو یا ایمیج فعاله کوو، یا مثال کویک پرینټ فعاله کوو، کولی شو د دفعتاً موږ تاسې دلته پرینټ هم ورته ورکړو او د پرینټر له لارې کومه لیکنه چې دغه موږ تاسو ته راوباسي، یعنې دې ته کویک اکسس ټول بار ویل کېږي. او د ټایټل بار ښي طرف ته بیا کنټرول بټنې موجودې دي، 3 بټنې دي چې د دې بټنو په واسطه کولی شو یو پروګرام کنټرول کو، یا مثال یو پروګرام کلوز کو، ریسټور کو، کوچنی کو، یا مثال مینیمایز کو، سټیټس بار ټاسک بار باندې پټ کو. دا بیا د دې کنټرول بټنو وظیفه یا د دندې په غاړه لري. دلته په پښتو باندې ورته ولیکو کنټرول بټنز هغه بټنې دي چې د یو پروګرام د بندولو شنه کولو او پټولو دنده په غاړه لري. بل مینو بار د له دې څخه وروسته مینو بار یعنې د دې پروګرام چې کوم مینوګانې دي هغه ټول دلته په دې بار کې موجودې دي. اول فایل مینو ده، بیا هم مینو ده، انسرټ مینو، ډیزاین مینو، دا ټولې مینوګانې دي ته بیا مینو بار ویل کېږي. بل رایبون چې موږ تاسې پر هر مینو باندې دلته کلیک وکړو د دې مینو مربوط چې کوم کمانډونه راخلاصېږي دې ځای کې رایبون ویل کېږي. یعنې داسې په لنډه توګه باندې ویلی شو چې د یوې مینو یا ټب، البته دې مینوګانو ته د ټب نوم هم اخیستلی شو، د یوې مینو یا ټب کمانډونو مجموعې ته رایبون ویل کېږي. یعنې دلته پر هره مینو چې موږ تاسې کلیک وکړو د دې مینو مربوط چې کوم کمانډونه په دې ځای کې راخلاصېږي دې ته رایبون ویل کېږي. له دې څخه وروسته بیا رولر راځي، خطکش راځي چې هغه موږ تاسې دلته په ویو مینو کې کولی شو دا رولر ښکاره کړو یا یې هم پټ کړو.
د دې وظیفه دا چې د صفحې اندازه موږ تاسو ته ښکاره کوي. هغه په صفحه کې د لیکنې اندازه راته ښیي چې دا لیکنه له دې ځای څخه او تر دې ځای پورې کولی شو موږ تاسې ولیکو. که چېرې غواړئ چې دا رولر پټ کړي بیا پر دې باندې کلیک کوو چې د هغه ټیک مارک شي بیا کولی شو موږ تاسې دا رولر د دې نه راته ښکاره کېږي. له دې څخه وروسته بیا بلینک پیج یا خالي صفحه راځي چې دې ته بیا بلینک پیج ویل کېږي، خالي صفحه ویل کېږي. بیا کولی شو موږ تاسې په دې صفحه کې لیکنه ولیکو. د وورډ پروګرام فایل ته یوه یادونه باید موږ تاسې وکړو. د وورډ پروګرام فایل ته بیا ډاکومنټ ویل کېږي او دغه صفحې ته پیج ویل کېږي، د خالي صفحې ته پیج ویل کېږي. کوم وخت چې موږ تاسې په دې خلاصي پروګرام کې ایډیټ وکړو، لیکنه کې ولیکو، مثال یو کتاب کې ولیکو، یو چپټر کې ولیکو، تقریبا هغه 15-16 صفحې کېږي لا تر 100 پورې. دې کمالو صفحو ته بیا موږ تاسې یو ډاکومنټ ویلی شو، یو ډاکومنټ ورته ویل کېږي. بل سکرول بار د سکرول بار ښي طرف ته یا چپ او لاندې موقعیت لري. د دې په واسطه کولی شو موږ تاسې یوه صفحه ښکته او پورته کړو، یعنې هغه لیکنه چې موږ تاسې څخه نیامیږي یا مثال راڅخه نیاموي هغه کولی شو ښکاره کړو ځان لپاره یا ښکته پورته یوسو دا صفحه یا دا لیکنه. دې ته بیا دوه قسمه سکرول بار موږ تاسې ته لرو. که چېرې موږ تاسې صفحه دلته زوم کړو یعنې غټه یې کړو دا صفحه، دلته یو بل سکرول بار هم حاله کېږي. دوه قسمه سکرول بار ده، یو افقي سکرول بار ده، بل عمودي سکرول بار ده. په انګلیسي کې ورته یو هوریزنټل سکرول بار نوم اخیستلی شو او بل ورټیکل سکرول بار نوم اخیستلی شو. د دې ښکته سکرول بار په واسطه کولی شو دا صفحه ښي طرف ته او چپ طرف ته ویوسو یا کش کړو. او د دې ښي طرف چې کوم سکرول بار موجود دی د دې په واسطه کولی شو دا لیکنه ښکته او پورته یوسو. دا دوه قسمه سکرول بارونه موږ تاسې لرو، هر پروګرام کې موجود دي دا سکرول بارونه. له هغې څخه وروسته بل سټیټس بار راځي. سټیټس بار دغه لاندې خړې لیکې ته سټیټس بار ویل کېږي، یعنې د دې پروګرام حالت موږ تاسې کولی شو د دې معنو کې، یعنې که چېرې موږ تاسې لیکنه کړې وي دلته یا صفحې هم راته ښیي یا ورډ لغاتونه هم راته ښیي. یعنې اوس ګوره دلته په دې فایل کې موږ تاسې یوه صفحه لیکنه لرو، تقریبا 101 لغات استعمال شوي دي یا لیکل شوي دي. یا ښي طرف ته کولی شو دا صفحه د دې زوم ان په واسطه غټه کړو یا پر سکرین باندې البته، یا هم دا صفحه پر سکرین باندې کوچنۍ کړو. دا سټیټس بار بیا د دې لپاره استعمالیږي. د نن ورځې لپاره همدونه انشاءالله کفایت کوي. راځو لومړی به موږ تاسې دا ریکارډینګ بند کړو، له هغه څخه وروسته بیا سبا به انشاءالله په فایل منو باندې شروع کړو. سټپ بای سټپ یوه منو وایو، انشاءالله خلاصېږي دا پروګرام په یوه میاشت کې یا یوه نیم میاشت کې پای ته رسولی شو.